په خپله د کالام په ژبه کې ووایه چې څه غوښتنې کوي. ما میروډونه که تو میروډونه که نظر دل تورست را که ما که موگر پروژیکت بوده نو نظاره هډل منظري ماشاءالله او د لارې مسله ده او دلته غربت زیات थे. ये इलाका बहुत अच्छा इलाका है और इसको देखना चाहिए और हमने काफ़ी इंजॉय किया. हम कल से यहाँ पर हैं. قدرمندو کتونکو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمندو کتونکو نن هم بیا یو هڅه کړې ده چې ستاسو دپاره سرنګیني راوړو په دغه سکرین باندې. د کالام په لور را روان شوي په ځای باندې دمکه سیلګري هم دي. د دغه سیلګرو سره هم خبرې اترې کوو او دلته دې ځایي خلکو ته څه ستونزې دي هغه به هم تاسو ته په سکرین باندې راولو. زموږ سره اوسئ. یو سیلګری موجود دی. دغه نه معلومات کوو څه نوم لري او د کوم ځای نه راغلی یاستئ؟ زما عمر خانم دی او د مردان نه مې راغلی. مردان. څه دې محسوس کړه چې دلته راغلي؟ نو نظاره هډل منظري ماشاءالله او د لارې مسله ده او دلته غربت زیات थे. غربت او ماشومان موږ وکتل څوک دنداسې خرڅوي څوک څه خرڅوي خپل وخت پې تېروي. موږ حکومت ته دا درخواست دی چې څه اول وکړي روډ موډ سم کړي نو ښه وایي. او څه شی خرڅې؟ دنداسه. څو روپۍ باندې ده او کوم ځای سره تعلق لري؟ کوم ځای؟ قدرمندو کتونکو کالام ته راورسېدلو. یقیني خبره ده چې کالام قدرتي ښایستونه قدرتي رنګینۍ ډېرې لري. که موږ وګورو په هر طرف باندې د سپینو د یخو اوبو ابشارونه ښکاري. قدرمندو کتونکو که په بله خوا وګورو د نښتر غټې غټې ونې په نظر باندې راځي خو د بدقسمتۍ له وجې څه داسې د دې علاقې داسې مخونه هم شته چې هغه سړی ډېر خفه کوي. په لاره باندې به تاسو په دغه فوټیج کې کتلي چې ماشومانو سره په لاسونو کې دنداسې ورسئ. ماشومان پولۍ خرڅوي. دلته موږ نوټ کړله چې غربت حد درجې ته رسېدلی دی. هسې خو په کم ځای کې چې دغه شان قدرتي ښایستونه موجودي نو د صوبایي حکومت او د اعلی چارواکو دغه ذمهواري ګرځي دغه ذمهداري ګرځي چې دغه علاقه پروموټ کړي د دغې علاقې خلک پروموټ کړي ځکه چې د سیلګرۍ محکمه به د دې علاقې نه په لکونو روپۍ په کروړونو روپۍ آمدن کیږي. خو د بدقسمتۍ له وجې نه دغه اړخونه نه اعلی چارواکو ته په نظر باندې راځي او نه د دغه سیلګرۍ چې کومه محکمه ده هغې ته په نظر باندې راځي. کوشش کوو چې دلته کالام ته چې کوم سیلګري راغلي دي او په هغې کې پښتانه دي یا د نورو سیمو سره تعلق لري زیاتره په دې کې د پنجاب د سایډ نه خلک راغلي دي. د هغوی سره خبرې اترې کوو. د موږ سره اوسئ. آپ کا نام اور کہاں سے آئے ہو؟ मेरा नाम मोहम्मद अदील बाबर है और हम लाहौर से यहाँ पर आए हैं सैर करने के लिए. क्या पैगाम देना है लोगों को? क्या पैगाम देना है? लोगों को यही पैगाम देना है कि ये बहुत अच्छा इलाका है और ये ठीक है लेकिन थोड़ा सा रोड ख़राब है जो हम आगे से होके आए हैं और रिक्वेस्ट यही है उनसे कि अपनी गाड़ी जो है ना वो कलाम तक ही रखें. आगे रिस्क ना ले जाने का. वो ये रिस्की है रास्ता ठीक नहीं है रोड आगे से.
और हुकूमत के लिए ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आगे हमें कोई रोड दे दें ताकि हमारा इजी एक्सेस हो जाए वहाँ पे। टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए एक तो यहाँ पे इलाका तो बहुत खूबसूरत है, टूरिज़्म यहाँ पे बहुत बढ़ाया जा सकता है। उसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखा जाए कि लोगों की सिक्योरिटी और उनको एक्सेस दी जाए, इजी एक्सेस के, जिस पे वो लोग जो है वो यहाँ पर आएँ और इस इलाके को जो है ना एक्सप्लोर करें। ये इलाका बहुत अच्छा इलाका है और इसको देखना चाहिए। قدرمنو کتونکو دلته را سره یو ځایي اوسیدونکی را سره موجود دی چې څه تاثرات لري او څه به وایي دا ټیم تاسو ټولې نړۍ ګوري، کتونکو ته به څه وایي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا جی دلته تاسو دا ګورئ داسې علاقه چېرته دنیا کې به تاسو نه وینئ. نو دا چې والي صاحب نه دی خوا چې کوم روډ جوړ شوی دی بیا موږ له نه دی جوړ کړی، والي صاحب جوړول. نو بیا موږ ته هغه روډونو هم خرابېږي. ماهوډن نه بره روډ تل یو زموږ یو باڼه دی، هغه ځای ته تل یو، بیا هغه ځای نه تاسو لاندې راشي هغه روډ خراب دی، روډ نه دی جوړ شوی. چونکې پیټایي حکومت راغلی نو هغه دا ویل زه په خپله نون سره تعلق ساتم، خو زه شک شبا خبرې نه کوم، ځکه چې یو کار وشي نو هغه سړی موږ ته ښه دی. او موږ دا سوچ کوو چې تاسو دا روډ باندې راغلی، تاسو ګاډي یو ځل راشي بیا هغه ماتې لکه هغه بیا تلو نه وي. نو زه دا وزیر اعلی ته درخواست کوم چې کالام دا کم سے کم روډ خو گزاره کې یو 15 کیلومتره دی جوړ کې، زیات هغې وس نه رسي، دونه خو رسي، هغې سره پیسې نشته خو دونه خو رسي که نه چې 15 کیلومتره دی بازار نه بره دی شو روډ لږ جوړ کې. ماهوډن طرف ته دا سیل ته ډېر مشکلات دی، هر ټایم ودرېږي ګاډي خرابېږي. بېګا ما خپل کور نه ودوم 15 ګاډي ما هغه ځای نه ویستل. نو اخر کار په کار دی، نوی پاکستان خو دا خو زوړ نه اخوا شو. نو په کار دا دی چې دا لږ جوړ شي او مطلب دا دی چې دې کې ساده خلک ته سہولیت میلاو شي. سہولیت ډاکټر دلته ډاکټر هغه وایي چې زه هسپتال ټینګ کوم، ته زموږ هسپتال ته ورشي کوړخانه دی، دوايي چاله نه ورکوي. مطلب دا دی چې دلته کې څوک اکسیډنټ شي یا څه شي. ما یو پرایویټ یو سړی کېنولی دی په دکان کې، نو هغه هم پیسې زیات دلیا خلک سره خو دونه پیسې نه وي. نو داسې سړی په کار دی چې هغه پیسې هم کم والی، قوم خدمت هم وکړي. نو زموږ په شان دی، موږ څنګه کوو؟ خپل پیسې خرچ کوو خپل. مطلب دا دی چې هغه ایم پیګان او ممبر دا ټول دروغ وایي، یو سړی هم دلته چېرته خدمت نه. څه نوم دی دی که ته راته د کالام په خپله ژبه کې ووایې څه نوم دی دی او څه مشکلات لرئ؟ جی سر جی کالام ډېر زه په خپله د کالام یم، نوم مې اورنګزیب دی. کالام چونکې مېلمنو دپاره خو ډېر زبردست ځای دی او د لارې مسلې پکې ډېرې زیاتې دي، روډونه خراب دي او نور زمونږ د مقامي کم خلک چې دی د دې د هسپتال او د نور داسې صحیح سیستم برابر نه دی. او زما د طرفه خو حکومت ته دا درخواست دی چې کم ټوریسټ چې دی خو راځي په دې باندې دی لږ نظر واچولی شي او په دې باندې دغه روډ چې دی روډونو باندې لږ پام وشي د حکومت چې دیو ته هم دغه او زمونږ هم سهولت دی، مونږ هم اخوا دېخوا چې ځو او زمونږ هم څه مشکلات مونږ ته ستاسو منتخب ایمنی څوک دی؟ شرافت علي صاحب دی. جی شرافت علي صاحب ته په خپله د کالام په ژبه کې ووایه چې څه غوښتنې کوئ دی؟ جی انشاءالله ما درخواست به شرافت علی صاحب که دیش گوسن آباجانه و ما میرودونه که تو میرودونه که نظر دل تورست را که ما که موگر پروژه بوده پروژه یاده تمام رودونه صحیح بوده، تمام اسپتال را که نظر شده، اسکول را که شده، برگین مهربانی. وزیر اعلی صاحب که دا غږ اوري، که سی ام صاحب دا غږ اوري او که د دې ځای منتخب ایمنی شرافت علي صاحب دا غږ اوري چې هغه دغه ځایي چې کوم اوسیدونکي د کالام په خپله ژبه کې دغه غوښتنې وکړلې، دغه وه د نننۍ ورځې هڅه چې تاسو وکتله. د بل پروګرام پورې ما ته به څومره راکړئ اجازت، په لوی الله مو سپارم.